دا کس وای کنه وی نه هاتنی کبھی ویدې چرته لام بینه ویو سالمونه لامبر ما پهمونه لامبر نه دی ولي وی. السلام علیکم، امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خبای نن په یو نوی ولاګ کې تاسو ټول د هر کلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کو. دا مخامخ زموږ کلی دی او دا زموږ کور دی کنه. نو ټول ناول خو مې دلته کار دی په کلي کې چا سره هلته ځم او بیا به ځم سټوډیو ته چېرته به ځای نه موږ سره به حاجي. نو اوس دې ټایم کې زه روانېږم سټوډیو ته. نو نورې خبرې اترې چې دي هغه به سټوډیو کې کوو، چېرته به ځای نه زموږ سره به دې ټایم کې سټوډیو ته رالم او بس ویډیو ایډیټ کوم بیا خبرې اترې کوو. نو چې ویډیو اپلوډ کړم ایډیټ کړم اپلوډ کړم بیا به ستاسو سره میلاوېږم. خیر سره ویډیو چې دنو هغه ایډیټ شو او اپلوډ هم شو، لاړ شئ هغه وګورئ. که تاسو نه یې کتلي چا که نه نو لاړ شئ خامخا یې وګورئ. اوس چې دی نو روټۍ ټایم دی، لمونځ مې وکړو او روټۍ ټایم دی، روټۍ راغلی ده. نو ګورو چې نن په روټۍ کې څه دي. ښه دال دی څه دي، ساګ دی او لویم ګولی دی، هګۍ ده، بریاني ده. روټۍ وخوړل شوه او اوس چې دی که نه چای ته انتظار کوو، چای وڅښو بیا به لږ بوده کېږو، بیا به راپاسو اوس تاسو سره به خبرې اترې کوو. تقریبا 5 بجې شوې، زه د خوبه راپاڅېدم. څنګه راپاڅېدم نو رمیز وي چې ما سیلون ته بوځه ویښته رال برابر کړه. ګرمي ده ډېر زیات ګډوډ یم، نو ګرمي مې کېږي. نو رمیز بوځم سیلون ته، تاسو هم د ځان سره بوځم، ګپ شپ په لګو چېرته ځایم. میرا کہیں موٹر سائیکل سکھا رہتا ہوں جاری کو خاتی تے چلائے والا اجنو سیلون ته راورسېدو. دا کس په اوس رمیز له ویښته واړه کوي. رمیز راځه کېنه. دومره واړه ٹھیک تھی کنه لگی کم کی نور کم ٹھیک تھی. اچھا بھائی تھوڑے اور کم کر دو ٹھیک ہے. بہت زیادہ گرمی اور اس موسم میں اگر بال زیادہ بڑے ہونا. بھائی دا کس چې دی که نه نو دله پښتو نه ورځي، نو زه څنګه په اردو کې لګیم. نو ما له اردو پوره راځي نه، لږه لږه راځي که نه. نو دا ځینې ټکي دي چې سړی نه هېرېږي. لکه ښه به تاله مطلب هسې ورته یاد وي خو یو نیم ټایم کې سړی نه بې هېر شي. نو سره ما ته ګوډه اردو وایم لګیم چې لکه ویښته څنګه واړه کړم رمیز له. اوسه پورې به رمیز پټ پټ و، چا به لیدو نه، ټول به په ویښتو کې ځان پټ کړی. اوس ښکاره شو. رمیزه وختي نه ویښته ښکلي وګو داسې دا ټیک دي. وختي مې ټکو دا ټیک دی. ګرمي ده که نه ډېره زیاته ګرمي ده. دا کس وای که نه وی نه هاتنی کبھی ویدې چرته لام بینه ویو سالمونه لامبر ما پهمونه لامبر نه دی ولي وی. نو بس دا پاته نشته دی وی دی سره لام بینه وی دی او چې مال چې وی راشي نو وی دی وی بس داسې ګډوډي. نو رمیز ویښته چې دي که نه هغه بلکل برابر شو او اوس به مونږ ځو واپس کور ته. ویښته برابر شو ځو کور ته. ځو نو بس چاپ نه واپس شو او اوس ځم کور ته. راځئ ټول واړه زما موټر سایکل نه ګیر چاپېر شوي دي او اوس ته بره ختلي وو، ته یم پکې م راوستی. ښه نو په دې به زه ځم کو تاسو پې ځئ ځئ بھائی زه چې کله خپلې حجرې ته راشم که نه او خپل مشران داسې ټول په یو ځای باندې وینم نو زړه ته مې یو سکون میلاو شي. خپل کور ته رارسېدلی یم او بس مازدیګر دی، چکر له راووتم. موسم هم ډېر زیات ښایسته دی دې ټایم کې. ورګه تاسو ته ښایم Tell me what's wrong and why you never said you felt that.
موسم وینه لګه لګه وریځ راغلی دا ډېر زیات نه خو لګه لګه راو ډېر ښکلی هوا لګي الله پاک دې وکړي چې نن د خیر او د رحمت باران وشي ښه نو ماښام بانګې وي او بس چکر ته راوتي وم دې پټو غاړې ته بس اوس ځمه کور ته لمونځ به وکړمه نو زه خپل نننی ولاګ په دې ځای باندې ختموم ولاګ مې بېګا ختم کړی خو بیا مې د اخري شاټ وانه وستو نو بس دا په سار لالمه نو زما پرونی ولاګ چې و نو هغه دومره و امید دی چې دا ولاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او ما له راکړئ اجازت و د سباني ولاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان